السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نو زه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. نن چهارشنبه د مۍ د میاشتې 6مه نیټه ده. اوس هم د هیواد او نړۍ د خبرونو سرټکي. د اشرف غني ځانګړي استازي الماس زاهد په امر د پروان د عامې روغتیا رئیس له فزیکي برخورد سره مخ شوی. حمید کرزي د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې جګړه بنده کړي. امریکایي پوځ ویلي له طالبانو سره د هوکړې له مخې به له دې وروسته د هوایي بریدونو معلومات نه خپروي. په امریکا کې د کرونا څخه د مړه شویو مسلمانانو جسدونه یوه معلوم ځای ته انتقالوي. د خبرونو تفصیل. له پروان ولایت څخه ځینې سرچینې وایي چې د اشرف غني د ځانګړي استازي الماس زاهد په امر د پروان والي لخوا د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس تبولی دی. نور معلومات د معزالله هجرت په راپور کې. سرچینې وایي چې الماس زاهد د عامې روغتیا له رئیس څخه غوښتي چې پروان ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمیره لوړه وښیي، ترڅو د کرونا په وړاندې د مبارزې لپاره د بیړنۍ بودیجې څخه ټاکل شوې پیسې په زیاته کچه ترلاسه کړي. خو د عامې روغتیا رئیس یې خبره رد کړې ده. وروسته د الماس په امر د والي لخوا د عامې روغتیا رئیس ولایت مقام ته ورغوښتی او هلته یې ساتونکو ډبولی دی. دا چې والي هم د عامې روغتیا له رئیس څخه د حاجي الماس د غوښتنې عملي کېدل غوښتي، خو هغه یې بیا هم خبره نه ده منلې. نو والي ساتونکو ته امر کړی چې ویې ډبوي. تر اوسه په دې اړه د روغتیا وزارت څه نه دي ویلي، خو یوې معتبرې سرچینې بیا خبره بالعکس ښودلې او ویلي دي چې د عامې روغتیا رئیس په کرونا د اخته کسانو شمیره د یادې بودیجې د اخیستلو لپاره لوړه ښودلې وه چې د والي له لوري له همدې امله وهل شوی دی. د هیواد پخواني ولسمشر حمید کرزي یو ځل بیا د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې جګړه نوره بنده کړي، ځکه د اوږده مهاله جګړه د پردیو ګټو د خوندیتوب لپاره ده. د حمید کرزي مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د دې جګړې ګټه پردیو ته رسیږي او زیان یې افغانان ګالي او روانه جګړه د سولې له بهیر سره په تضاد کې ده. نوموړي همداراز ویلي دواړه لوري دې ژر تر ژره د مذاکراتو لاره غوره کړي ترڅو د سولې خبرې پیل او جګړه پای ته ورسوي. حمید کرزي دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې په دا وروستیو کې افغان حکومت او طالبانو د بندیانو په خلاصون کې پرمختګ کړی او هر ورځ د دواړو لوریو له بندیخانو څخه لسګونه بندیان ازادیږي. سیاسي شنونکي وایي که د بندیانو د خلاصون بهیر همداسې دوام پیدا کړي، ښایي د بین الافغاني مذاکراتو او سولې لپاره لار پرانیزي. د امریکایي پوځ د مرکزي قومندانۍ ویان زیچاري هرل له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې له مخې او افغانستان کې د روانې جګړې د کمیدو په موخه به له دې وروسته د هوایي عملیاتو او بریدونو په اړه معلومات نه خپروي. نوموړي ویلي دوی په دې هڅه کې دي چې څومره ژر کولی شي له طالبانو سره د سولې رامنځته شوې هوکړې عملي کړي او روانه جګړه له سیاسي لارو حل کړي. له دې مخکې هم امریکایي چارواکو ویلي وو چې نور به د افغان جګړې او تلفاتو په اړه معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې طالبانو له امریکا سره څه موده وړاندې د هغوی د سرتیرو وتلو سند لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې طالبان په امریکایي جهاد بریدونه نه کوي او دوی به په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په لاسلیک شوي سند کې راغلی وو چې هر کله د طالبانو 15,000 بندیان آزاد شي، له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او د داسې ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه به غور کیږي چې ټولو جهتونو ته به د منلو وړ وي. خو متاسفانه چې د طالبانو 15,000 بندیان لا هم نه دي خوشي شوي، نو ځکه بین الافغاني مذاکرات هم تر اوسه نه دي پیل شوي او د دواړو لورو په بریدونو کې نسبتاً زیاتوالی راغلی دی. سیاسي شنونکي په دې اندي که افغان حکومت د طالبانو بندیان په خوشي کولو کې خنډونه نه وای ایجاد کړي، اوس به د دواړو لورو لخوا اوربند هم شوی وو او هیواد به د سولې له ستر نعمت څخه هم برخمن شوی وو. په هیواد او نړۍ کې د کرونا د اخیستونکي وایرس له امله د فهم وړ زیاتوالی راغلی. همداشان په امریکا کې د دې وبا له کبله د مړه شویو مسلمانانو جسدونه یو معلوم ځای ته انتقالوي. مکمل راپور
د اجمل انصاري په غږ کې. دا د امریکا د نیویارک ښار په یو څنډه کې د کرونا د وبا له امله د مسلمانانو د مړه شویو لپاره یو ځانګړې شوې هدیره ده چې یوازې په همدې یوه هدیره کې تر 150 تنو زیات مسلمانان د کرونا له امله تر وفات کېدو وروسته دلته خاورو ته سپارل شوي دي. دغه هدیرې ته نږدې د یو جومات ناامام چې د دغو مړو جنازې کوي نوموړی وایي یوازې په نیویارک کې د دغې هدیرې په څیر مسلمانانو ته ځانګړې شوي څو نورې هدیرې هم شته چې د کرونا د وبا قربانیان پکې خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې په ټوله امریکا کې د کرونا د وایرس له امله د مړو شمیر تر 2,000,000 کسانو اوښتی دی. د وروستیو راپورونو له مخې تر دې دمه 1,02,622 کسان په امریکا کې په کرونا اخته شوي دي چې له یادې مجموعې څخه 2,271 کسه یې مړه شوي دي. اما په ټوله نړۍ کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 3,000,000 204 ته رسیدلې دي خو د مړو شمیره بیا 2,58,295 ته رسیږي. همدارنګه امریکایي چارواکي زیاتوي چې شاید په دغه هیواد کې مرګ ژوبلې او مثبتو پیښو شمیره له دې څخه هم زیاته شي. خو تر امریکا وروسته هسپانیا، ایټالیا او برتانیا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. همدارنګه د مړینو شمیره هم تر امریکا وروسته په برتانیا کې تر ټولو لوړه ده چې په برتانیا کې تر دې دمه 9,422، په ایټالیا کې 9,315، په اسپانیا کې 15,614، په فرانسه کې بیا 15,501 کسان د کرونا له امله مړه شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې له 3,000 څخه اوښتې دي چې د همدې بدمرغې وبا له کبله 95 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نورم پر الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.